خو به نه یو سرګټو وهو. وعلیکم سلام. خو یې جوړ یې. دا څه کې نوي جانه نشې دې پیل کړي؟ نه دا مې هسې شوقي راواخیسته. ګوره نوي جانه ته یو زده کړیال یې. که ته نن دا سګرټ وڅکوې سبا چرس بل سبا بالاخره خدای مه کړه پوډري به شي. زمونږ او ستاسو تعلیم یافته خلکو وظیفه دا ده چې ټولنه د دې ګندګۍ څخه پاکه کړو. که چېرته مونږ دا کارونه وکړو نو د عامو وګړو څخه ګیله نه شو کولی. ته پوه شې ګرانه؟ السلام علیکم ورور جانه. چیرته وي او څه دې کول؟ پوهنتون ته تللی یم وروره. زه دا خواري او زحمتونه په تا همدې دپاره وباسم چې ته خپل نشې او تماشې پرې وکړې. زه پوه نه شم وروره د څه شي نشې او تماشې؟ عصمت جانه هر ځای به دې ویلی چې زما ورور یو بااستعداده او تکړه زده کړیال دی. نن یې درته په ثبوت ښیمه چې ورور دې کوم کارونه کوي. سلامونه ګرانه، یو ځل دې وټساپ وګوره. دا خو وروره ورور جانه خبره وځه. ته خو میاو ده په ته مې ویلي وځه ما د کوره وځه. والے سلام علیکم. وعلیکم سلام. څوک خبرې کوي؟ زه د فهیم ټولګیوال یم. که چېرته زه نن فهیم له نشهیي توکو څخه نه وم راګرځولی خدای خبر چې سبا به څه شي وو.